زه کله کله د یو صحابي زنانې واقعه بیانوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو زنانه د صحابیه هغې ته الله تعالی ډېر ښه حسن او جمال ورکړی دی، او په مدینه منوره کې چې کوم مالدار صحابي دی د هغې زنانې د هغه مالدار صحابي سره واده اوس. د خاوندم د ځوانۍ زمانه ده، د زنانیم د ځوانۍ زمانه ده، د خاوند په کور کې آبادي ده، د دواړو ښه صحت دی، د دواړو زندگی په ډېره زیات د خوشحالۍ کې روانه ده. زنانه چې د خاوند په کور کې او د خاوند سره مزاج برابري او د خاوند په کور کې پر دې آبادي، دا د دې د زندګۍ ښې ورځې بلل کېږي. او خاوند هم هغه زنانې څخه ډېر راضي دی او زنانه په ډېر شوق د خپل خاوند خدمت کوي. یو شپه خاوند بیده دی چې کله د شپې راپورته سو نو تږی دی، د اوبو طلب یې وکړي. هغه زنانه غریبه ژر د ځایه څه وغورځېدله، د یو لوښي څه اوبه راوزغلولې. چې کله هغه اوبو ګیلاس یې خاوند ته ونیوی، خاوند چونکې نمخابه دی په دغه حال کې برته سترګې سره تېرې شوې. هغه زنانه د یو ښه اطاعت په شکل خپل خاوند ته ولاړه ده ولاړه ده ولاړه ده. دا غږ هم نه ورباندې کوي چې اوبه در ځکه چې د هغې خوب خراب نه شي. چې څه ټیم بعد د خاوند په خپله باندې سترګې راروڼې سولې به را زنانې وپورته ونیو. خاوند چې د دې زنانې اطاعت ته وکتل چې څومره اطاعت ګزاره زنانه ده، نو خاوند د دې زنانې سره ډېر خوشحال. د خوشحالۍ په حالت کې ورته یې زنانې زما زړه هغه ستا متعلق دا فیصله وکړه، زما دې د الله په ذات قسمي چې زما په وس کې نن کم شی چې زما څه وغواړې زه به پای کې دویمه نه وکړم. بس کله کله د خوشحالۍ په حالت کې د سړي جذبه راسي. هغه زنانه ورته وایي سړی پر خپله خبره باندې ټینګ یې؟ دی ورته وایي ورته بیا درته وایم دې خپله خبره باندې ټینګ یې؟ دی ورته وایي مر ورته وایي بس زما یو غوښتنه د ستا په وس کې ده، ما ته 3 واره ثلاثن طلاق راکړه. بس خاوند حیران چې یو طرف ته دې وعده کړې ده او بل طرف ته دومره نیکه زنانه، دومره اطاعت گزاره زنانه او دومره ښه د کور زندگی ورسره روانه زنانه، بیا به ته دا رقم زنانه چیرې پیدا کړې؟ آخره خاوند زنانې ته وایي زنانې ته زما څه تکلیف وینې؟ هغه ورته وایي نه. ورته وایي تا زما څه نفرت دی، بد دې راسه کېږي؟ هغه ورته وایي نه، زما ستا سره مینه ده. ورته وایي زما په کور کې تا ته څه مشکلات دي؟ هغه ورته وایي نه. ورته بیا ولې زما څه طلاق غواړې؟ هغه وایي یو ځل د دې خپله وعده پر ځای که طلاق راکړه بیا به زه وجه درته وایم. در هغې وخته پورې زه تا ته وجه نه وایم چې در څو پورې تا ما ته طلاق نه راکړه. خاوند غریب در سهاره پورې ورځ په مشکلاتو کې تېره کړه. د صحابه ډېر ښه عادت و چې ناولده خبره به پیښه سوه بره به یې فیصله سره وکړه درځه پیغمبر علیه السلام ته حال ورکړه. سهار د لمانځه بعد دواړو فیصله وکړه چې د شپې مسله به یو ځل پیغمبر علیه السلام ته ورسوو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته څه جواب راکوي. چې کله را روان سو په لاره کې ځي خاوند ډېر پریشان دی، شپه یې ټوله په بدخوابي کې تېره کړې ده، په سوچو فکرو کې دی، د مخه دی زنانه په پسې ده، د ځنګله لار ده، د ازغیو لار ده. یو ځای خاوند پښه ووله ګزار سو، چې ګزار سو پښه یې وینې سوه په ازغیو په ډبرو په دې باندې. زنانې ژر د سر دوپټه یو څه ور پرې کړله، ژر یې پښه وروپېچله. باره ورته وایي بس سړی نوره زه ستاسو طلاق نه غواړم، راځه خپل کور ته ولاړ سو. هغه سړی ورته وایي زنانې د دې وجه راته بیان کړه، ولې دې مخکې طلاق غوښتی اوس یې نه غواړې؟ ورته وایي چې کله در کوره پورې ورسېدو بیا به د هغې وجه درته وایم. چې کور ته راورسېد نو هغه خاوند ورته وایي چې مخکې طلاق و اوس بیا طلاق نشته. ورته وایي سړی ما څه زمانه مخکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مجلس کې یو خبره اورېدلې وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ما ته ویل به موږ ته ویل چې کله زما په امت کې الله تعالی د یو چا سره محبت کوي نو پر هغې باندې مصیبتونه او غمونه او پریشانۍ داسې راځي لکه باران چې پر چا راورسي. زه چې د کومه وخته ستا کور ته راغلی یم ما ستا په کور کې غم نه دی لیدلی، ما ستا په کور کې پریشانی نه ده لیدلې، ما ستا په کور کې لوږه نه ده لیدلې، ما ستا په کور کې خوابدي نه ده لیدلې. زه په دې شک کې سوم چې داسې نه وي زما د خاوند په ایمان کې فرق وي، داسې نه وي چې زما خاوند مخلص مؤمن نه وي، او داسې نه وي چې زما د خاوند په اعمالو کې فرق نه وي. او نن چې کله ما او ته د پیغمبر علیه السلام حضور ته د یو مسلې د تلاش لپاره تلو او د مسلې په تلاش کې تلل دا د علم تلاش دی، او زما او ستا سفر د علم سفر و،
او په دې سفر کې پر تا مشقت رالی، ستا وینه توسوله او ته پریشانه سوې چې نن په کومه پریشاني کې ماته ولیدې. زما د عقیده سو چې زما خاوند مخلص مؤمن دی او زما خاوند نیک عمله دی، نو په دې وجه چې د باندې دا د پریشاني او مشکلات رالی، نو په دې وجه باندې مې برته عقیده کچه سوله، زه ستاسو طلاق نه غواړم. نو هغې زنانې د هغې عقیده د پریشانۍ او د غم په حالت کې په دې شکل د هغې نظر پر کوم ځای باندې لګېدی چې زما خاوند که مسکین دی دا څه وجه ده، زما په کور کې که بیماري ده دا د الله تعالی د محبت علامه ده، او زما پر خاوند که د مسکنت حالت دی دا د الله تعالی د محبت نشانه ده، او زموږ د کور سره که غربت دی که مسکنت دی الله تعالی زموږ سره مینه لري، د مینې په خاطر پر موږ د حالت راوسته.